بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې قاري شفیق او ګلدین حیران وو چې که مړی د لال ګل دی نو قدس بیا څه شو. بل طرف ته حمید د جمال کشر ورور کمال سره خارج ته د تلو په هکله خبرې وکړې او راز یې ورته ښکاره کړ چې ستا په واسطه د قاچاقبرو نیول غواړو، خو هغه ورته ځواب ورکړ چې زه به په دې هکله فکر وکړم چې ستاسې ملتیا وکړم او که نه. اوس به واورو چې ملک خاني ته د څه شي په هکله لمسون کوي. ولکه لږ ودرېږه، کار در سره لرم. دا څوک دی؟ غل خو به نه لرې نه سم نه ښکاري. منډه کړم او که ودرېږم څه پوه شوې؟ ولکه خانه یار، تا خو ځان منډې ته جوړ کړ. پام چې منډه نه کې، ملک یم ملک. زمانه خو دې زړه وویسته ملکه، دا څه لکه د غل په تیارو خلکو پسې ګرځې. د ورځې نه شوې راتلی، څه پوه شوې؟ کار داسې دی چې باید په تیاره کې در سره لیدل وشي. نه نو زما خو له تا سره ورانه ده او دا خبره له ما نه هیره وه، خو اوس را یاده شوه. څه پوه شوې؟ ته چې هر څومره رانه مرور شي، خو ما سره داسې دم شته چې دستي دې پرې پخلا کولی شم. پیسې د هر مرض دارو دي. یاره که رښتیا درته ووایم نو زړه مې نه غوښتل چې در سره خبرې وکړم، خو ته زورور انسان یې، نو څوک نه پرېږدي چې در نه مرور شي. څه پوه شوې؟ دغه خبره کوه، ملک په رښتیا هم ستا خیرخوا ځکه دی چې د مزدورۍ غم دې خوري. ښه اوس ووایه چې څه خدمت دی. البته دا ځل به د خدمت ښې ډبلې پیسې اخلم. څه پوه شوې؟ زه هم درته ښې ډبلې پیسې درکوم. هو خو که په رښتیا دې راته کار وکړه نو هله. ملکه زم در نه مفته پیسې نه غواړم، خو چې کار درته وکړم نو بیا سمې پیسې راکوه. څه پوه شوې؟ ښه چې تا ماده یې نو بیا داسې کار دی چې ته به لاړ شې د قدوس زوی تورګل په غوږ کې به دا خبره کښېنې چې کوم مړی د هغوی په پټو کې پیدا شوی هغه قدوس دی او اسلم وژلی دی. زه خو به ووایم، خو که هغه را باندې باور وکړي. څه پوه شوې؟ باور به څنګه نه در باندې کوي چې هم زه ورته دا خبره وکړم او هم ته. د یو په خبرو به باور نه کوي، چې زیاتو خلکو ورته خبره وکړه نو باور یې خپله پیدا کېږي، ځکه تورګل خپله هم په اسلم شکي دی. سمه ده، دا کار دی په ما، خو اوس ووایه چې څومره نغدې راکولی شي. زه ګوره ستا هر خدمت کې پوره خواري کوم. څه پوه شوې؟ دا واخله پیشکي، نور چې دې کار وکړه بیا مې خواته راشه، خوشحاله به دې کوم. ګوره ملکه ته بیا هماغه زوړ چال چلی، دا ځل ما ته ټولې نغدې پیسې راکړه او له کاره یې مخکې راکړه، ځکه ته وروسته بیا منکرېږې. هغه وایي وړون یو ځل امسا ورکوي. څه پوه شوې؟ نو دومره د باور وړ انسان خو ته هم نه یې چې ټولې پیسې دې مخکې درکړم. که خوښه دې وي دغه دی، او که نه زه به خپله خواري وکړم. دومره خو را باندې تورګل اعتبار کولی شي. ښه سمه ده، نیمې وروسته راکړه، خو ګوره چې بیا منکر نه شي. څه پوه شوې؟ ته بېغمه شه، خو ګوره داسې انداز کې دا خبره ورته وکړه چې د تورګل باور راشي او نیغ د اسلم ګریوان ته لاس واچوي. تورګل خو پرونی بچی دی، د پلار ته ما چل ورکړی دی. ته بېغمه شه، خانه به داسې ورانکاریو کې منې. څه پوه شوې؟ چې دا سهار وختي چاته وریاد شو. ته صبر چې وی ګورم. دا خو اجمل دی، خدای دې خیر کړي چې څه خبره ده. هلو اجمله، خیرت دی؟ څنګه لکه چې سلام ډېر شو که څه؟ یاره دومره وختي زنګ ووهې چې زموږ نه هر څه ګډوډ کړې. ښه دا ووایه چې څه خبره وه، خیرت خو به وي؟ نور به څه خبره وي، همدا د خلکو د لیدلو خبره ده که نه. ستا له خوا یو نفر هم نه رالېږل شي، مجبور یې چې له خوبه دې پاڅوو چې یو څه وکړې. نو د دې ځای حالات خو ښه درته معلوم دي چې زه د تعقیب لاندې یم، هیڅ نشم کولی. که څه کوم نو ګیرېږم. زبیره، داسې په
ناسته خو هم نه کېږي نو څه کول غواړي که ته نه یې بیا نو خاني نه کار واخله خاني هم حالاتو ته په کتو ځان وویسته ویل یې زه ویرېږم نور کار نشم کولی خیر ده خدای به خیر کړي لږ ځان وښوروه ښه لاړ شه د خلکو خولې وګوره خلک څه وایي حتما به داسې څوک پیدا شي چې مینه تنګ وي او یو څه کول به غواړي زړه خو مې نه غواړي چې ووځم ځکه ما ته اندازه ده چې خطر ډیر دی خو ته ټینګار کوې نو بغیر له وتلو نه خو کېږي هم او زه دا نه وایم چې د خلکو ته سیده خبره وکړه چې زه دې وړم او خارج ته ځې بیا یوازې ورسره د تلو خبره ده وه نورې خبرې خپل خلک کوي بس چې پوه شوې ته بري ده زه یې رادام تکه بیا سمه ده سمه ده وبوځم چې ته وایې خو دا خبره مې یاد ساته چې که دا ځل ونیول شوم نو هم کار له منځه ځي او هم مونږ خو ته داسې کار وکړه چې یوازې ثبوت مه پرېږده نور تا ته خلک څه وایي سمه ده وبوځم خو که څه پېښ شوه نو بیا به راته نه وایې چې ستا کار دی ځکه ستا په خوله کلي ته وځم السلام علیکم تورګل وراره وعلیکم السلام ملک کاکا ستړی مشي دا څه خواري دي پیل کړي وراره ګوله د پلار د نشتون په وجه په تا کار ډیر شو دا خو د ملک کاکا د پلار پښتون کې زما وګې سپکې وې د ذموارۍ دومره بارونه پرې بار نه وو یاره وراره ګوله که رښتیا درته ووایم نو پلار خدای بخلی دی ډېر صادقه سړی و دا ته څه وایي ملک کاکا خدای مې د پلار نه مړ کوي لا خو معلومات نشته زموږ خو اوس هم دا باور دی چې پلار به مې کوم خوا ته تللی وي او څه وخت وروسته به راشي واه زما ساده وراره ګوله پلار خو دې درته وخت اصله مې وژلی دی ته لا خبر نه یې ولې دا ستاسې په پټو کې چې تا کوم مړی پیدا که دا څوک و خو هم پلار دې و که نه نه نو خو ډېر خراب شوی و خو داسې نه معلومېده لکه زما پلار بچی زه د دې کلي ملک یم ما ته د هر څه اندازه ده چې څوک څه کوي او څه لپاره یې کوي که زما په خبرو دې باور نشي نو شاید د کلي نور خلک هم درته دا خبره وکړي نو که هغه مړی مې د پلار و نو بیا پولیس ولې ما ته خبر رانه کړ چې د پلار مړی مې کور ته راوړم او په احترام یې ښخ کړم د پولیسو یو څه شک پرې دی او بله دا چې د هغې له جسد نه دا معلوموي چې چا وژلی دی په څه یې وژلی او څومره وخت مخکې یې وژلی دی په دې خاطر یې مړی نه دی درکړی څه ووایم نو یو خوا مې باور هم وشي خو بیا زړه نازړه شم خبره داسې ده وراره چې په دې ته فکر مه کوه چې د پلار مړی به دې کله تا ته سپاري بلکې په دې فکر وکړه چې د پلار قاتل دې درنه خلاص نشي خو پوهېږي چې زمونږ او ستاسې ټولنه څنګه ده په پیغورو به دې مړ کړي وایي چې د پلار بدل یې وانخیستی شو زما خو په مخ کې نم یو څه شک و خو بیا هم مذبذب یم چې هسې نه داسې خبره نه وي بیا به پښیمانه یم اوس زه درته دروغ وایم او زما به په دې خبرو کې ګټه څه وي که دې د خپل وژل شوي پلار بدل واخیست نو ته به تورزن یادېږي زما یې څه او که دې همداسې پرېښوده نو شرم یې هم ستا دی نه نو شرم ځان ته چېرته پرېږدم بچ یو ځل مې تسلي وشي چې دغه مړی په رښتیا هم زما د پلار و سمه ده سمه ده باور دې ښه پوخ که بیا اقدام وکړه خو زه پوهېږم چې بیا به هم زما خبرې ته راځي نو ښه نه ده چې سر له اوسه اقدام وکړي زه وایم که اسلم خبر شي چې ته له ټول راز نه خبر شوی هسې نه هغه در باندې مخکې شي او ټول نسل مو ختم نه کړي چې بیا به څوک د بدل اخیستو هم پاتې نه وي دومره زړه نو اسلام کاکا کې نشته زه یې ډېر ښه پېژنم ته لا ورته کاکا هم وایې که ستا په ځای وایي وخته مې ورته کاته ختموله ملک کاکا تر څو چې مطمئن نشم نو هیڅ هم نه کوم ځکه پلار به مې کله کله لنډه پرېکړه کوله چې په زیان به ورته تمامېده نه غواړم چې د پلار غوندې زه هم له توانون سره مخ شم خوښه دې خپله وراره د یو کاکا او د کلي د ملک په صفت مې ستا خبرول دنده وه ته مې خبر کړې نو زه هم درنه ځم ما ته هم نور کارونه را ترغاړي دي یو پیاله چای خو مې در څښلی وای په خبرو کې مې ورته فکر هم نه شو چې ست مې درته کړی وای چای به در سره هله وڅکم چې ته د خپل پلار او زما د ورور په شان د ګران ملګري قدوس ماما بدل واخلې بیا به چای هم خوند وکړي او ناسته هم زه هم همداسې نه پرېږدم بېغمه شه ملک کاکا که اسلم کاکا کې کار و نو بیا به یې ووینې چې څه ورسره کوم